السلام علیکم درنو زده کوونکو، بیا مو هم زه په خدمت کې یم. خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ وئ. د کورس په تعقیب د عمومي ریاضي د حساب برخې د ضرب عملیې ته راغلي یو. نو غواړو چې د ضرب عملیې درته تشریح کړو. ضرب لومړی راځو د ضرب تعریف ته. ضرب په لغت کې وهلو ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ وهلو ته. ضرب په لغت کې وهلو ته ویل کېږي او د حساب په اصطلاح کې د څو مساوي عددونو د جمع لنډې طریقې ته ضرب ویل کېږي. مثلا څنګه؟ دغه څو مساوي عددونه دي. مثلا 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 مساوي کېږي 2 جمع 2 4 4 جمع 2 8 8 جمع 2 10 10 جمع 2 12. نو که موږ همداسې نور هم دوام وکړو دغه عملیې ته، نو دغه ډېره اوږده طریقه ده. نو اوس یې موږ په لنډ ډول راځو د ضرب په طریقه یې څه ډول حل کوو. ګورو لکه څنګه چې تعریف کې ویل شوي دي چې د څو مساوي عددونو د جمع کولو لنډې طریقې ته ضرب ویل کېږي. اوس راځو څو ځلې 2 دلته جمع شوي دي؟ 1 2 3 4 5 5 ځلې 2 دي. 5 ځلې 2 جمع شوي دي. نو اوس راځو 5 ضرب 2 مساوي کېږي 5 په 2 کې 10. 5 په 2 کې 10. نو دغه د جمع کولو لنډې طریقې ضرب شولو. اوس دلته وګورو 1 2 3 4 5 2 جمع 2 4 4 جمع 2 2 جمع 2 4 4 جمع 2 شپږ 6 جمع 2 8 8 جمع 2 10. دلته هم لس کېږي او هلته هم لس کېږي، خو لنډه طریقه یې ضرب ده. اوس مثلا بله طریقه باندې ښیو. 5 جمع 5 جمع 5 جمع 5 جمع 5 جمع همداسې دوام ورکوو جمع 5 مساوي کېږي څو؟ مثلا دغلته مو څومره جمع کړي دي؟ مثلا 300 ځلې مو جمع کړي دي. 300 ځلې 300 ځلې مو 5 جمع کړي دي. اوس دلته راځو 300 ځلې چې 5 جمع کوو، دغه چې اوس مو همداسې دوام ورکړو د جمع په طریقه باندې، نو ډېر ټایم نیسي او ډېر وخت ضایع کوي، ضایع ډېر نیسي. نو لاندې د ضرب په طریقه باندې ښه کوو. 300 ضرب 5 څو کېږي؟ 300 ضرب 5 5 ورځې 15 دوه صفرونه خپله رااخلو، نو مساوي 1500 شوه. 1500. نو دغه وه د جمع د تعریف مطابق چې کوم تعریف وو، هغې مثالونه مې درته وښودل. نو اوس راځو خپل درس ته چې ضرب په څو طریقو حل کېږي، څو طریقې لري څنګه حل کېږي. نو اوس راځو درته ښایو چې ضرب په څو طریقو باندې حل کېږي. نو ضرب په 2 طریقو باندې حل کېږي چې یوه یې عامه طریقه ده او بله یې جاپاني طریقه ده. اول عامه طریقه، عامه طریقه. دویم جاپانی یا د کرښو طریقه. اول عامه طریقه ده، دوهمه چې ده جاپانی یا د کرښو طریقه ده. نو راځو لومړی
تاسو ته عامه طریقه درښایو. لومړی په عامه طریقه باندې یو مثال حل کوو، بیا نو راځو جاپاني طریقې یا د کرښو طریقې ته. نو مثلا دغلته یو سوال ده، درویش ضربې 45. راځو ته په عامه طریقه باندې ضرب کوو سره. درویش ضربې څو 45. هر رقم به د هر رقم لاندې لیکئ، 20 د 20 لاندې، لسیز د لسیز لاندې. اوس راځو، نو دغه د حل کولو طریقه داسې ده چې لومړی 20 به رااخلئ، په 20 او لسیز کې به یې ضربوئ، دلته به یې لیکئ. بیا به څه کوئ؟ بیا به چې دغه خلاص شو، بیا به لسیز رااخلئ، په 20 او لسیز کې به یې لیکئ، دغلته یې مسلسل لیکئ. زه اوس طریقه درته ښایم. نو راځو، 15 په 3 کې څو کېږي؟ 15. 15 کې 15 یو حاصل دلته پرېږدو، او 15 په 2 کې 10. 10 جمع یو حاصل 11. اوس نو د 15 عدد خلاص شو، یعنې 20 رقم خلاص شو او لسیز رقم ته راګرځو. اوس د 4 وار شو، 4 ضربې 3 12. 12 بیا 12 کې 2 لیکو، ځکه یو حاصل دی هغلته. 2 بیا په کوم ځای کې لیکئ؟ دغه 20 خانه به تاسو پرېږدئ، د لسیز خانې باندې به 2 ولیکو، 2 او یو حاصل دلته کېږدو. 4 ضربې 2 8. 8 جمع 1 9. اوس جمع کوو، دلته به بیا د جمع عملیه کوئ. 15 خپله رااخلو، 15 1 2 3 1 9 8. نو دا د جمع وبخښئ د ضرب عملیې عامه طریقه. اوس راځو یو بل سوال هم په دې همدې عامه طریقه کې حل کوو. دلته یو بل سوال دی، 395 او ضربې 32. ضربې 32. اوس دا هم حل کوو. 2 ضربې 15 2 ضربې 15 10. 10 کومې دي؟ 0 یو حاصل دلته ورته ږدو. 2 ضربې 9 18. 18 1 19. 19 کې دي 9 او یو حاصل یو ځل بیا کېږدو ورته. 2 ضربې 3 شپږ. شپږ جمع 1 7. اوس نو 20 خانه خلاصه شوه، لسیز ته راګرځو. 3 ضربې 15 15. 15 کومې دي؟ 15، ځکه یو حاصل ږدو دلته. 15 بیا کوم ځای کې لیکئ؟ 20 خانه به پرېږدئ، لسیز خانې به لاندې به یې لیکئ. 15 کې دي 15 یو حاصل. 15 ضربې 3 وبخښئ 15 3 ضربې 9 28. 28 کې 28 جمع 1 8. 28. 28 کومې دي؟ 8 یو حاصل 2 حاصله 2، ځکه دلته 28 دي. 28 کې 28 ولیکئ، 28 دغه نه به 8 لیکئ او 2 به حاصل پرېږدئ. نو راځو 2 حاصله ورته ږدو. 3 ضربې 3 9. 9 جمع 2 11. دلته بیا د جمع عملیات سرته رسوو. 0 ځکه 0 لاندې یو ویز نشته. 9 جمع 15 14. 14 کومې دي؟ 4 یو حاصل دغې 9 ته ورکوو چې ښې دي 8. 8 8 14. 14 کومې دي؟ 6 یو حاصل 1 ته ورکوو، دا به شي 2. 2 به خپله راواخلو، 1 به هم خپله راواخلو. نو دغه کې دې ته وایي چې دې عددونو ته وایي چې د ضرب عوامل. دغه ته د ضرب عوامل یایي.
او دغه ته څه وایي؟ مضروب. مضروب. او دې ته بیا مضروب فيه. دغه ته مضروب فيه وایي. او دې ته بیا څه وایي؟ د ضرب حاصل. دې ته د ضرب حاصل وایي. همداسې دغه ته هم د ضرب وبخښئ مضروب او دغه ته مضروب فيه او دغه دواړو ته د ضرب عوامل او دې ته د ضرب حاصل. نو دغه عامه طریقه د ضرب. اوس راځو د ضرب د کرښو طریقې ته یا جپنۍ طریقې ته. دویم د کرښو یا جپنۍ طریقه. د کرښو یا جپنۍ طریقه دغه څه ډول طریقه ده؟ راځو دلته همدغه درویش او پنځلوېښت عدد لیکو. درویش او ضرب پنځلوېښت دغه عدد جمع کوو. تاسو به لومړی راشئ دغه رقم به وګورئ چې څو دي. دوه رقمه دي. دغه رقمونه به یې سټټ کوئ. دوه به رااخلئ د چپ طرف څخه. نو دوه دي. دوه به افقي کرښې تاسو کش کړئ. اوس هم دوه افقي کرښې کش کوو. دوه افقي کرښې دلته کله کش کړئ بل درې دي. اوس به څه وکړئ؟ درې به افقي کرښې لاندې کش کړئ. یو دوه درې. نو درې به لاندې کش کړئ او دوه پاس. اوس کوم عامل شو؟ پنځه څلوېښت. اوس څه کوو؟ د کرښې لږ اوږدوو تر څو واضح راشي. اوس پنځلوېښت رااخلو. پنځلوېښت به په کرښې به څه رقم تېروئ؟ عمودي کرښې به دغه ته تېروئ. اوس راځو څلور دي. څلور په کومه خوا کې دي؟ کیڼه خوا کې. نو د کیڼې خوا څخه به پیلوئ کرښې. څلور کرښې کیڼه خوا کې عمودي تېروو. یو دوه درې او څلور. بل څه دي؟ پنځه. پنځه کې ورپسې ورکوو. پنځه به ښي طرف کې عمودي کرښې تېروئ. یو دوه درې څلور او پنځه. اوس به تاسو راشئ د دغه کومې طاقتونو ته چې دی جوړې کړې دي کرښو دغه به تاسو وشمېرئ. لومړی راځو یوه دوې درې څلور پنځه شپږ اووه اته. نو دغه شوې اته. اوس راځو دغې ته. یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس او پنځلس. دغه څه شوې؟ پنځلس کرښې وبخښئ نقطې. دغه به څه ډول شمېرئ؟ دغه به خپل منځ کې سره جمع کوئ. راځو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس.
نو 12 کرښې دغه شوې راځو دلته 12 لیکو 12 کرښې او دغه کرښې به څه وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نو 10 کرښې دغه شوې مساوي څو کرښې شوې ټولې 22 12 جمع 10 مساوي 22 کرښې نو تاسو به دغه کرښې سره جمع کوئ نو دغه ټولې 22 کرښې شوې اوس نو څنګه عملیه کوو له دغه ځایه به تاسو عملیه کوئ له دغه ځایه نه داسې عملیه به کوئ نو اوس راځو د ښي طرف څخه څه لیکو دغه عددونه لیکو 15 به تاسو دلته 15 دي 15 به خپله راواخلئ 15 نو یو پاتې شو یو باندې به څه کوئ یو به د دغه عدد لسیز به د دغه عدد د 20 سره جمع کوئ یو جمع 2 3 نو دغه خلاص شو اوس څه پاتې شول همدغه 2 دغه 2 چې دي دغه باندې دغه سره جمع کړئ څو به شي 2 جمع 8 10 نو 10 به خپله راواخلئ نو دغه شو د ضرب حاصل دغه حاصل شو نو دغه د کرښو طریقه وال یعنې جاپانۍ طریقه نو که کوم مشکل و نو کمنټ کې ویلی شئ زه بیا هم درته ځواب درکولی شم تر بیا ښه چارې خدای پامان